د کندهار ولایت اړوند مرکز ولسوالیو کې پخواني پاته شوي ماینونه خنثی او د ماینونو او ناچاودو مهماتو په اړه پوهاوی ورکړل سو. د کندهار له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست له لوري د زړو ناچاودو مهماتو له خطرونو څخه د هیوادوالو د ژغورنې په موخه ځانګړي فعالیتونه ترسره کړي چې په ترڅ کې یو شمېر ماینونه او مهمات کشف او خنثی کړي دي. د کندهار ولایت له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست رئیس حاجي کاری عبدالسلام عمري وایي د ناچاودو مهماتو او ماینونو له خطرونو څخه زموږ د هیوادوالو د ژغورنې په موخه د یاد ریاست تر چتر لاندې د ماین پاکۍ مؤسساتو سره په ګډه همکارۍ د اپریل میاشت کې په ښار ولسوالیو کې 641 ماینونه ناچاودو مهمات او 14 بوشکۍ ماینونه پیدا او شنډ کړي دي. د کندهار ولایت له پیښو سره د مبارزې او مادهګۍ ریاست تر چتر لاندې د ماین پاکۍ مؤسساتو سره په ګډه همکاري د اپریل میاشت کې په ښار ولسوالۍ کې 641 ماینونه او ناچاودو توکو مهمات او 14 بوشکۍ ماینونه شنډ او خنثی شول. ښاغلی عمري زیاتوي د دغو ماینونو او مهماتو د پاکولو په بهیر کې 11438 کسانو ته هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو په اړه پوهاوی ورکړل شوی دی. او همدارنګه د پاکسازۍ په جریان کې 11438 کسانو ته د ماین او ناچاودو توکو مهماتو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. د یادونې وړ ده چې د ناچاودو مهماتو او ماینونو په اړه اوس مهال چې هېواد ته د بیرته راستنېدونکو کډوالو بهیر د پخوا په پرتله چټک شوی یو له اړینو چارو څخه بلل کیږي.